که بدی لټول غواړئ نو تر ټولو غوره به دا وي چې په خپل ځان کې یې تلاش کړئ، او که د ښو او غوره لټولو شوق دې وي نو د نورو خلکو په ژوند کې ولټوه. بس همدا د اصلاح غوره لار ده. د علم آفت هیرول دي. په هر څیز آفت او مرګ راتلی شي، خو د علم آفت د علم هیرول دي. د ژوند مرګ ناپوهي ده. ناپوهان خو جسمن ژوندي وي، خو دوی خپل صلاحیتونه او قابلیت نه پیژني، لکه د مړو په څیر ژوند کوي. د عیسی علیه السلام په اړه راځي چې دوی به ویل زه مړي ژوندي کولی شم، خو ناپوهه نشم پوهولی. خلک چې د کوم شي په حقیقت نه وي خبر، د هغه سره داسې د دشمن په څیر چلن کوي. یعنی که هر څومره ارزښتناک شی وي خو په حقیقت یې خبر نه وي نو بې پرواهي ورسره کوي. بزدلان هغه خلک دي چې د زړورتیا په اړه ډېرې خبرې کوي. هغه متل دی چې وایي ورځ چې څومره غوریږي دومره نه وریږي. د ډاډمنې افسانې فرضیه دا غوره ده چې یو سخت حقیقت ومني. که ته په مشکلاتو کې ښکیل وي او یو څوک تا ته فقط ډاډمنتیا درکوي، نو له دې ښه ده چې ته پوه شې چې د دغې مشکلاتو لپاره یو سخته پستړتیا لاره پیدا کړې. لوی د عقل آفت دی. یعنی ځان لوی ګڼل داسې یو عیب دی چې د انسان عقل پرې کار نه کوي. په ځان د لوی مرتبې ګمان کول چې ما سره د دې معامله وشي او حالان کې دی د هغې مرتبې سړی نه وي. ادب د خلکو لپاره ډال دی. مطلب انسان نکله ناکله خطاګانې کیږي، خو چې کوم سړي کې ادب وي نو د دغې ادب له وجې هغه ته خلک بښنه کوي چې ګویا دغه کار یې فقط سره نه دی کړی. حرص د ذلت کلي ده. د حرص له امله انسان په ډیری ستونزو اخته کیږي او په هغه کې د ټولو نه لوی ستونزه د ذلت ده. د حرص له امله انسان زیاتره په خوارۍ او بې عزتۍ سره مخ کیږي. لکه یو شاعر چې وایي مرتبه به دې د مچ او د میږي شي، زړه په غوړو غوښو مه تړه همایا. قناعت د راحت کلي ده. عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه وایي چې ما اول ژوند د شتمنو سره تیرولو او هڅه به مې کوله چې دوی څه لري هغه باید زه هم ولرم. په دې کولو سره به زه ډیر ستړی او پریشان وم. بیا ما د فقیرانو سره ژوند تیرول پیل کړو او هغه څه چې ما لرل په هغې مې قناعت وکړو، نو په راحت کې شوم.